پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اللہ جل جلالہ فرمائے اللہ جل جلالہ د بخاری حدیث دی اللہ رسول فرمائے چې الله فرمائے کل عمل ابن آدم له ابن آدم یعنی هر انسان چې هر عمل وکي هغه د پاره دی الا الصوم فانه لي یو روزه د د مسلمان د پاره چې هغه خاص زما د پاره ده الله فرمای ستا المن ستا زکات ستا حج ستا تبلیغ ستا جهاد ستا صدقه دا ته پیژه کار دی پیژ کوی از پر هغه ثوابونه در کوم منګر ها ستا یو روزه چې کومه ده دا خاص ما ده پاره ده او د دې بدله به وانا اجزي به د دې بدله بیا ز په خپل در کوم څنګه راکې د دې بدله علما فرمای د دې روزي ول دومره لوی خبره ده د الله په دربار کې هغه وجه ده دغه روزاتی چې دی هغه الله رب العزت خوراک کوي نیک یو الله چې شا کوي نیک الله رب العزت العیاذ بالله نعوذ بالله کور ولا لري نه لري او چې کله د انسان روزه سو خوراک کوي شا کوي کور ولا لري ورځي دا چم د چاسونو د الله رب العزت صحیح سو به خبر مثال خلاصولو وس الله فرمای وانا عجزي به د دې جزاء زدر کوم نو څنګه جزاء را کوي جزا وای داسې جزا در کوم چې هغه د انسان دغه اندازه نشي کولای دا زما ستاره روزه نه ده د دې بدله به الله او ما ته ترکیه کومر پر هغه انداز نیولې و چې څنګه الله او رسول الله شو ولې ولا د دې بدله الله راکړي د قیامت ورځ ملائکه دي حسابونه دي کتابونه دي لو یو ورځ ده خو د دې روزه خاص کر خبره چې دا د الله سره تعلق لري الله فرمایي د دې بدله زدر کوم نو څنګه بدله راکړي الله فرمایي داغه اندازه ته نه سي کوي څنګه بدله در کوم دا سي در وسوته زه څو بدله در کوم زه څنګه بدله وته ته در کوم خو چې زمر روزه دا سیدا لکه یو کمیس را واخله یو ټکور را واخله پټو را واخله هغه چې شو کې هغه ټکانو پیرنګونو باندې څونه سروي سیاو دا زموږ روزه دا رقم سروي مش احترام والله قد الله جل جلاله لرو مش احترام د لا اله الا الله نه لرو مش احترام د محمد رسول الله نه لرو الله رسول فرمایي چې الله فرمایي وانا اجزي به کوم څوک روزاونه چې داغه بدله یو الله فرمایي زور ولې هغه دا چې تاسو اندازه نسي کولای چې د دې څو بدله ده والصيام جنه فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث الله رسول فرمایي دا ډال روزه دال دی په ډال باندې خلک د غش د لیندې او د نيزې سره توري سره ځان ګوري دا چې پر روزه باندې به ما او تا د چیش د ګناو سره ځان ګورو د الله رسول فرمای فلا يرفث به هدا خبرې مکوا به ځای مجلسونه مکوا به ځای غپ مکوا ولا يسخب او شور مکوا جنجال مکوا ناری مو جګړې مکوا چغې مو فان صابه احد کچاش کنزا درته وکړه تبش کنزا ورته کوي نه تبش کنزا نه کوي او قاتله یا استاسر جنگ کوي فليقل اني صائم زما روزه ده چاش کنزا درته وکړه تبش کنزا نور ته کوي چا جنگ سره کوي تب جنگ نور سره کوي تب څور توای تبر توای د بخاری حدیث ته تبر توای چې الله فرمایي اني صائم زما روزه ده زما جنگ نه سره کنزا نه سره جنگ نکوم شکنزاوی نکوم په خدای دې مې قسم و دغه احادیث ته چې موږ ته وګورو هغه د مدینه شریفه چې کوم منافقانو په خدای دې مې قسم هغه لا تر موږ به احترام ښکارا کی چې دا خبره ته وګورو ګوره دا خبره خو مرته الله فرمایي تر روزه ونه ساق ټک دې موږ روزه ونه ولا اوس مرته الله فرمایي تل منځ کو په منځ کې دا خبره د موږ او داس کو په منځ کې دا خبره د قبله ته بدرېږو په منځ کې دا خبره بدن بم پټي په منځ کې دا خبره د پر کم ځای ما تعالی منځ کو هغه به صفای په منځ کې دا خبره د ماوستا بدن به صفای که په دې شانو کې یو شی نه ول هغه منځ کې قبله دوري د ماوتا دوري مخواړو په کسه د سې کې ماوتا بغیر د اصل منځ کو د سې کې ماوتا بغیر د کپړو ستا ماوتا نه اغوند بغیر لڅ منځ کو دا سې نه سې کېږي نو دلته روزه سره کم سې کوي الله رسول فرمایي الله فرمایي تبش کنزا نه کوي تب جنگ نه کوي تب به خدا خبرې نه کوي تب به ځای نه ژغېږي اوس چم کوي و د الله د رسول خبر العیاذ بالله خلاف ته کزما واست خبرې درواغ مش خبرې درواغ او نو د الله رسول فرمایي کچيري چاش کنزا درته وکړه او قاتل یا جنگ کوي فليقل اني صائم ما روزه ده ما زبزنه کوم ټک دي سید زمات یم قندار والا پرچم زمات یم پرې مش ده
دا الله رسول فرمایي زه خپل روزه ته وګورم ته خپل روزه ته وګوره ما خو د خپل روزه په دې وجه باندې لشکر شرط ښکار کی په وجران نه وتلای تی د باندې یاست او د باندې خامخا د خبرې راځي تی په غټ امتحان کې یاست او بیا په وجره کې دا موبایل صحیح دا موبایل الله اکبر بس خالد الله رب العزت مرتي د موبایل د وجه دوزخ نه بیا ان شاء الله بیا نه خالد موبایل د وجه نه بیا او مشکل د موبایل د وجه به جنت جهنم لرزو والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك د الله رسول فرمایي زما د فضل جلال قسم زما د پر رب قسم زما د په الله جل جلاله قسم چې دا کله د چار وزي معده خالی بیا د معده د خالی کېدو د وجه د خلیصه یو مخصوصه به چې دی هغه راوځي د نسوارو نه د سیګریټ نه مردار به نه چې په کاله ټوټ پیسټ نه دی ولې مسواک نه دی ولې خلای نه څه پکړی هغه نه د معده د خالی کېدو څه یو بوی سړی محسوسه کوي د الله رسول فرمایي په خدای دې مې قسم دغه بوی و الله ته تر مشکل ډېر محبوب باندې تر مشکل ډېر محبوب باندې سبحان الله الله اکبر بیا الله رسول فرمایي للصائم فرحتان د صائم روزاتي د پاره دوی خوشحالي الله رب العزت یې شدي دوی خوشحالي الله پیدا کړی دي او دوی خوشحالي الله رب العزت ور کړی دي یو خوشحالي اذا افطر فرح بفطره یو خوشحالي دا اذا افطر فرح بفطره چې کله تر روزه مات کوي څومره انسان خوشحالي څنګه دا اوبه دا شربت دا شیدې دا شلومبې دا وچه ډوډۍ دا پکوړه دا سبزي هر شی خوند کوي دا ماجګری په څو ارزي ګوره د روزې بغیر 15 ورځې وجه کښېنه ترې کښېنه والله که پرې چې دونه خوند واخلې لکه دغه د روزې برکت دی ګرمه ډوډۍ د تناره راواخله ګرمي ولا شلومبې راواخله پکوړه راواخله یو سموسه راواخله یو ترکاری راواخله یو مطلب سالن مالن راواخله څو خوند دی د الله رسول فرمایي یو خوند دا دی چې تا څومره زړه خوشحاله یو خو باغې چې ټوله ورځ بله زموږ هغه اوله روزه چې ونو غرمه زموږ ملګري راپور شو 12 بجې وې که څه وي نو پر یوه بجه دی ما ته وایي وایي نیمه ورځ خو عادت تېره سوه ما یاره اوس راپورته شوې نارې مه وه څنګه نه شرمېږه وایي نیمه ورځ نیمه روزه خو عادت تېره نو خو پر 12 بجې راپورته شوې نو نیمه ته څه رقم تېرېده غواړې نو شرط دا دی چې هغه دا ورځ د غسې تېره کړې تلاوتونه پکې وکړئ تاسو د قرآن تلاوت شروع کړئ په تاسو کې کم سړی دی چې هغه د روزې بغیر تلاوت کوي لاسو پورته کېدو اجازه هم شته ماشاءالله د 15 کسان پیدا سو لاسو پیدا سو او ډېر سرونه لاندې کړي دي د الله رسول نه دی د الله رسول په روزه کې به جبرئیل امین علیه السلام رالی مازیګر تر ماښام دواړو سپاره سره تېرول لکه حافظ نه دا قرآن یې تېروي مشتي به قرآن وایي نه دي دې زده قل هو الله راواړوه الحمدلله شریفه راواړوه بس ورته ګوره وایي ها دا سیزن دی سیزن د قرآن سیزن دی سیزن د قرآن سیزن دی او تاسو د الله په خاطر تلاوت شروع کړئ که تا تلاوت نه کوئ بیا په قبر کې دا قرآن خو بیا ملایکې راشي قرآن وایي زه تا نه پوهېږم ته څوک یې ته ورته وایه زه خو پلانی یم ماجد ته چې زه ورتلم ته به هلته پروت په المارۍ کې وایه زه دې نه پېژنم او کوم څوک چې قرآن وایي د الله رسول فرمایي ته ذکر کوې ورور دا ذکر پرېږده د الله رسول فرمایي چې بیا ته څه چم وکړې په قبر کې کښېښولې په قبر کې چې کښېښولې نو اوس ملایکې راځي قرآن یې سر ته ودرېږي څه کیسه ده هغه وایي موږ د څو پوښتنې کول غواړو الله رسول فرمایي قرآن ورته وایي د هغه ځای پوښتنې وکړه هغه وایي موږ څه نږدې کېږو د څو پوښتنې کوو د هغه ځای وکړه بېرهې بې نه دا هغه څه چې په دنیا کې زه ډېر ویلم په قبر کې چې شمال تل توپک په ښه راځي توره په ښه راځي چې زما استاد سره په قبر کې پرته وي چراغ په ښه راځي دا قرآن په ښه راځي قرآن به وایه هو که څوک نه وایي دننه یې شروع کړي خامخا یې شروع کړي لازمي یې شروع کړي لمانځه لره خالي 10 منټه مخکې راځئ هر ځای چې ځئ ورسره صدقې قرآن ووایه هر ځای چې دې راواړوئ پروا نه لري چې دا ځای ما ویلی دا مې نه دی ویلی پروا نه لري چې کوم ځای دې راواړوئ بار بار هغه ووایه هغه دې زده دی او بیا لمانځه بعد 15 منټه خالي فقط 15 منټه کښېنه فقط 15 منټه قرآن خلاص کړه څه چم کوې مسکین سړی نه د مالدار سړي سره یاري شروع کوي دا خو د معلومیږي او مجبوره سړی دا بل سړی سره یاري شروع کوي یا یو سړی چې د هغه په چا کار باندې دا بل سره یاري څنګه سلام دعا چای ډوډۍ چې وټ ورته سمې که څه کیسه ده کار یې باندې نو زموږ په قرآن کار باندې که نه دی باندې
کار پټ یاري ورسره شروع یاري دغه د ویل څومره چې وایاست په خدای قسم د محمد رسول الله ټول خبرې حق دي او سچ دي او دا قرآن ما د خلاصي وای به سید ان شاء الله خامخا به وای یو سړی ته وایم د نو پلار مرسوي دول زبر ډیر الحمدلله بابا داسې ته بابا زیارت لروزي ویا نه مرغله ولنو ولا بس وخت رب اختر ما دروغ ما وای دروغ نه سره جوړه د بابا څه بده نه کوي ستا بابا ز پیژنم زه چې کله پر دالار تیریږم موږ علایده دعا ورته کوو چې پلانه یې صاحب دلته پروت دی الان کې ستیو دا غزه په مابین زما خل ټوټل به یو ولا ساتل 6 کیلومتره فرق دی ته ول نور زیاده پلار زیارت لر ول نور زیاده د الله رسول فرمایي چې په جمعه کې د خپل بابا وادي زیارت لر ورته هغه خراجه ستا صغیره ګناه ټول الله معاف کړي ته ول نور زیاده د بابا حق دی پرتا باندې ولا غلنو نه مرغلی ما ورشه شوی مولوی صاحب د خدای د پاره د نی بیا ته بیان کې زما کې سوا کې ما ستا کې کوم خو نم دي نه اخلا ریدي ولا کړ د موت نه ده د پلار کې څه بنه کوي نو پلار ډیر څه سړی و نو ډیر څه سړی او ته څه سړی دا سی په پاتې خپل شیرین بابا زیارت لره نو ورته بدویو په څلور مېز یو اختر بل اختر یا خپل ته اندوانم ګرځي او عیسایانو په خپل قبرو باندې ګرځي دا کمال دی ویلې ول ز سار مال یاسین پس وایم مال درواغ ما وایم څنګه یاسین د ځان لپاره نه وای یاسین ته ځان لپاره یاسین شریف وای کنه وای ول وو وایم مال د خپل کور دی ګرځي په ګټ کړي پلار دې مرچ د خاص کمال نه دي ته علایده د پلار د لپاره و به سره صحیح سو د بابا زیارت لرورځي د دې زیارت لرورځي نو الله رسول فرمایي و یو خوشالي دا ده چې اذا افطر فرح بفطره چې کله تر زمات کوي څومره خوشالي او بیا جب خبره ده چې بیا تر ولاړ سي یو ګرم ډوډۍ یو شربت یو شلومبي یو چا یو شی دا به یو غریب لم سر واسطه او جواب بل درته کوم د ازمشتي لونی یا ازمشتي خويندې یا کوروالاوي یا ادیګانی په کور کې دا کم سالن مالن تیار کړی دي زما استاد روزي څو ثوابونه دی هغه اول الله زما استاد ادي کاغه سالن تیار کړی وو بیا دا رقم خور لور ورندار پلانې واغوت الله ثواب ورکړي شجر ډیر خوشاله شوی په دې خبره او کم چا چې د کور له غوډي راوړي دي مالګ راوړي ده برا راوړي ده وړه راوړي دي سالن او سبزی او غوښه راوړي دي او هغه ته بیا اول ثواب ملاويږي ځکه هغه راوړي دي د پخې بیا ودواړو ته هغه ثوابونه ملاوي شي د په تصور کې نه صحیح سلام دا به کوو د قران تلاوت کوو ان شاء الله وعده ده قول وکي وعده ګوره چاندا نه در سغواړم د ختم نبوت ځای کرالی چاندا در سغواړم بیا ما به خپل طالبان غنۍ درته وایي نو وین درته ویل او الحمدلله تر اوسه پرې ماته چا سل روپۍ نه دی کړی زما د مسجد طالبان دي چې دا به تور کې یا کالی یا چوټي یا خولۍ صحیح سلو در معلومیږي بیا به دا رقم غیرتمن لا پیدا نه کوي موت لا بم نه کوي پیدا د غیرتمن بم نه کوي پیدا او درته وایم هم نه درته وایم اول ته خاوري بو خور خاوري واذا لقي ربه فرح بصوم رواه البخاري او بیا دویمه خوشالي دا د الله رسول فرمای چې کله د الله په دربار کې ملاويږي الله به ډیر خوشاله کی الله به ډیر خوشاله کی د دې روزه د نیولو د دې چې کوم ثواب دی الله به ډیر تا خوشاله کی یو د دنیا خوشالي سوچ د روزه ماته بل د آخرت خوشالي سوچ د الله په دربار کې درې دي دا کله دا چې کله سړی روزه ونسی هغه څه ونسی چې څنګه الله او رسول موتا ته ویلي شکنجا بنئ جنگ بنئ جګړه بنئ شور بنئ چغه بنئ ناره بنئ پسخن بنئ مذاق بنئ بیا به دا خبرې چې دغه پکې راځي الله دې مشټول تر نصیب کړي الله دې مشټول ته الله دې هر مسلمان ته نصیب کړي چې کوم مسلمان هغه سي روزه نه نسی چې څنګه الله او رسول شولې الله دې وټول ته نصیب کړي الله دې روزه برکتونه مشترک نصیب کړي الله دې روزه ثوابونه مشترک نصیب کړي الله دې روزه احترام مشترک نصیب کړي الله دې روزه د بی احترامي وساتي الله دې روزه د بی قدري الله دې ویل او دې قبول منظور وګرځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له سړی را لید مسند امام احمد حدیث دی دا واوري ولرالی ورته ویلې ول یا رسول الله دوی شجې دی روزه ده دا سی روزه ده چې ډېری وجه هم دي او ډېری ترجه هم دي نو بیا ول یا رسول الله ډېری وجه او ترجه دي حتی و مرګ ته نږدې دي پیغمبر اسلام مخکې واړو